هغه څوک چې د زړه د کمزورتیا ناروغي لري دا باید چې ډیر زیات خواړه ونه خوري. غوړ چې د خپله د انسان په بدن په رګونو کې راټولیږي، د یو خوا نه چې د فشار لوړوي او د بل خوا نه چې د زړه د حملې شونتیا رامنځته کوي، او دغه دواړه حالته چې د په کمزوري زړه باندې نورم بوج زیاتیږي او بالاخره هغه نور هم کمزوری کیږي. نو په دې اساس باندې د غوړو سره چې د ډیر زیات احتیاط وکړي. زمونږ او ستاسې په هیواد کې خلک وایي چې یعنی د غواوو غوړي چې دي دا د صحت ته ښه دي. نه، بلکل داسې نه ده. یعنی غوړ چې دي که هغه کوچ دي که هغه غوړ پنیر دی، دا چې دی د کمزوري زړه ناروغانو دپاره ښه نه دي. که چېرته تاسې غوړ نه ګټه پورته کوئ نو ښه خبره دا ده چې د شړشمو غوړو نه، د زیتون غوړو نه او همدارنګه د غوزانو نه ګټه پورته کوئ. دا چې دی یو خوا نه د وینې فشار نورمال ساتي، دوم چې دی د زړه د حملې شونتیا کموي، او دریم چې دی خپله کمزوری زړه چې دی پیاوړی کوي. نو په دې اساس کولی شي چې تاسې دې نه ګټه پورته کړئ. د کمزوري زړه ناروغان مالګې نه باید ډېره ګټه پورته نه کړي، ځکه مالګه چې دا یو د خوا نه چې دی فشار لوړوي او د بل خوا نه چې دی په بدن کې اوبه راجمع کوي، او کله چې اوبه راجمع کیږي نو کمزوري زړه باندې فشار راځي، یعنې زور پرې راځي، بوج پرې راځي او هغه نور هم کمزوری کیږي. په پرمختللي هیوادونو کې تیری ډېر د تیار خواړه په بازارونو کې خرڅېږي او په هغه کې ډېره زیاته مالګه وي. نو د هغې نه ګټه مه پورته کوئ، تازه خپله خواړه پخوئ او کامه مالګه پکې چې دی استعمالوئ. سبزیجات او تازه میوه، یعنې دا د کمزوري زړه ناروغانو لپاره ډېره ښه ده. تاسې کولی شئ چې د دڼیا او همدارنګه د تروکي نه ګټه پورته کړئ، یعنې د مالګې په ځای تروکي استعمال کړئ چې هغه یعنې ترش او تریو خوند لري. یعنې دغه تریخه دی نظر چې سړی ډېره مالګه استعمال کړي. د کمزوري زړه ناروغان باید سره غوښه چې دی ونه خوري. که چېرته غوښه خوري باید چې د چرګ د غوښې نه، د هیلۍ د غوښې نه او همدارنګه د کبانو د غوښې نه ګټه پورته کړي. په جرمني کې د ډاکټرانو اتحادیې د کمزوري زړه ناروغانو ته د 300 نه تر 600 ګرامه پورې په اونۍ کې د غوښې د خوړلو سپارښتنه کړې ده. یعنې د دې نه باید ډېره ونه خوړل شي، ځکه چې دا هم یعنې په زړه باندې بوج راځي او بالاخر کمزوری زړه نور هم کمزوری کوي. د کمزوري زړه ناروغان باید ډېرې اوبه ونڅکي، ځکه د هغې دپاره په 4 ساعته کې د 1.5 نه تر 2 لیټرو پورې اوبه څښلی شي، او د دې نه باید ډېرې ونڅکي، ځکه چې کله چې ډېرې اوبه څکي دا د بدن مایع اوبه ډېرېږي او بالاخره هغه چې دی په کمزوري زړه باندې نور هم چې دی بوج زیاتېږي او بالاخره هغه نور هم کمزوری کوي، ناروغ نور هم سختېږي، ځکه چې نور هم ورته ساتنګي پیدا کېږي، پښې پړسېږي. نو په دې اساس باندې باید اوبه چې دی په 4 ساعته کې د 1.5 لیټر نه زیاتې ونه څکي. په دې کې چې دی لکه څوک چای ډېر څکي، چای، کافي او دا ټول شیان راځي. یعنې په 4 ساعتو کې که چای، خوږ څښاک او اوبه، یعنې دغه ټولې باید د 1.5 لیټر نه یا تر 2 لیټرو نه باید زیاتې نه شي. بعضې تازه میوې دي لکه مثال په طور انګور، نارنج، خټکی، هندوانه، دې کې چې دی هم اوبه ډېرې زیاتې دي، د دې سره باید احتیاط وشي. همدارنګه بعضې سبزیجات لکه بادرنګ او کاهو دا هم چې دی د بدن دې کې اوبه ډېرې دي، د بدن اوبه زیاتوي. نو په دې اساس د کمزوري زړه ناروغان باید د دې سره چې دی ډېر زیات دې ته باید ډېر پام وکړي او ډېر احتیاط باید ورسره وکړي. سګرټ، شراب او نور مخدره مواد دا هم چې دی د کمزوري زړه ناروغان باید د دې څخه ځان وساتي، ځکه چې دا د وینې فشار لوړوي، همدارنګه د زړه د حملې شونتیا رامنځته کوي، د زړه ضربان زیاتوي او دغه 3 واړه حالات چې کوم دي دا د کمزوري زړه ناروغانو باندې نور هم په دغه کمزوري زړه بوج راځي، فشار راځي او بالاخر هغه نور هم کمزوری کوي. نو په دې اساس باندې تاسې له دې څخه ځان وساتئ. د یوې بلې روغتیایي خپرونې پورې له تاسې اجازت غواړم ستاسې د بشپړې روغتیا په